با ادامه صبح خورشید خوش آمدین. سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودین. خوشبختانه مهمان خیلی خوب را در کنار خود داریم. ولی محمد نوری عضو تیم ملی دوش نابینا با ما هستن در مورد فعالیت ها، دستاوردهایشان و بیشتر ای که چطور موفقانه تانستن این ورزش را به پیش ببرن صحبت های خیلی خوب را می داشته باشیم. پس شما هم ما را همراه باشین. صبح بخیر، خوش آمدین در صبح خورشید. صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام خدمت شما. یک سلام خاص خدمت علاقمندان تلویزیون خورشید. تاسو خبرله سویو او ډیر خوشاله یو چې تاسو موږ سره یاست. نو کېږي څنګه تاسو راغلی دې رشتې ته موږ ته معلومات راکړئ. مننه کرشما جان. دا چې زه څنګه دې رشتې ته راغلم، ګوري تاسو په افغانستان کې موږ هر ډول لوبغاړی لرو، فوټبالیست لرو، کرکټر لرو، فری فایټر لرو. یوازینی لوبغاړی چې موږ په افغانستان کې نه لرو هغه نابینا لوبغاړی موږ نه لرو. نو ما سره دا انګیزه پیدا شوه چې زه دغه تشه باید ډکه کړم. هر کله به افغانستان ته دعوت کېده چې تاسو موږ ته نابینا لوبغاړی را معرفي کړئ چې سیالي وکړي په نړیوالو میدانونو باندې. نو موږ لوبغاړی نه لرو. نو بالاخره ما دا تصمیم ونیو چې باید افغانستان کې په هر فارمټ کې په هر هغه کې موږ باید لوبغاړی ولرو. نو هماغه دلیل شو چې زه د نابینا د ځغاستې لوبغاړی شوم. بسیار خوب. ما هم خوشحال هستیم که امروز شما رو در کنار خود داریم. جناب نوری، میشه از این بر ما بگوین که چه مدت زمان میشه از افغانستان دور هستین، در کشور بیگانه لندن زندگی میکنین و چه مدت زمان میشه این ورزش را به پیش میبرین؟ چند مسابقه تا حالا داشتین؟ تشکر شبانه جان. ما خب 5 سال میشه که در لندن زندگی میکنم. پیش از اینکه ما در لندن برم ما چی داشتم، وظیفه نظامی داشتم در افغانستان. با اثر انفجار مین ما زخمی شدم، شما خود از دست دادم. بعد از او ما رفتم لندن. یکی چرا ما بازیکن دوش شدم؟ ما قبل از اینکه ما زخمی شدم، نابینا شدم، ما بازیکن مشتزنی بودم، یعنی بوکسر ولا مش سکوهنه ما کوله دیگه. امو دلیل شد که ما دوش دیگه انتخاب کردیم. اولی دیگه در لندن نمایندگی از افغانستان میکنم. تا به فعلا ما 8 مسابقه جهانی را رقابتی را انجام دادیم. در هر مسابقه ما پیروز شدم. فقط 2 مسابقه ما خلاف نابینایا شده، 6 مسابقه ما خلاف بینایا هستند. و خوشبختانه ما در هر فرمت ما مسابقه داده میتونیم و دادیم. فرض مثال دوش طولانی کوتاه ما هم سپرینت میکنیم. فرض مثال 800 متری، 1.5 متری و می رقم 5 کیلومتری. با دوش های طولانی که به نام ماراتون میگه، 7 ماراتون میگه، اولترا ماراتون میگه که 2 کیلومتر. یک مسابقه من بود به نام لندن ماراتون میگه که 45,000 بازیکن‌ها اشتراک کرده بودن. در مسابقه ما اشتراک کردم. مبالغه نشن، ما در 45,000 بازیکن ما در تاپ 10 ما آمدم. ما مدال امی سلی را ما کسب کردم. ډیر خیلی استاسو مدالونه ما سره دي. نو کېږي څو مسابقې درلوده، ځکه دلته د شپږ مدالونه او یو کپ سره وړوکی کپ چې ده. کرشما جان، ما تر اوسه پورې 8 سیالۍ کړي دي. د کې سره زرو مډالونه هم دي، سپینو زرو مډالونه هم دي، او صرف یو مډال چې د ما د برونزو ده چې هغې کې زه 3م مقام ما ترلاسه کړ. نور کې زه اول یا دوم راغلی یم. د برونز چې زه 3م شوم هلته د ما د مربي تخنیکي ستونزې ولې، په هماغه اساس باندې زه 3م شوم، ما د برونزو مډال ترلاسه کړ. نو اکثریت سیالۍ زما جهاني دي، اکثریت په سطح د اروپا دي، په فرانسه کې، په انګلستان کې، خپل انګلستان کې. نو هر سالی نه بعد ما افغانستان لپاره لاسرانه لرلی ده. خیلی عالی. نوری صاحب، شما زمانی که رشته را انتخاب کردین و خیلی هم با موفقیت خوب تانستین و مسابقات را سپری کنین با دستاورد خیلی خوب، براتون مشکل ساز نبوده چگونه در جریان مسابقاتتان شما لحظات را سپری میکنین؟ شبانه جان، آسان نیست یک نابینا دوش کنه، مسابقه کنه و هم با بازیکنای بینا نابینا یک احساسی که داشته باشی. زه خپل هیواد سره، هیوادوالو سره ډیره لیونۍ مینه لرم. دا چې د جګړې په میدان کې مې هم خپل سترګې قربان کړې هیوادوالو نه. نو ومې غوښتل چې زه باید د سپورټ په ډګر کې هم
افغانستان ته یو څه وکړم نو هماغه دلیل شو چې زه اوس په نړیوالو میدانو د افغانستان درې رنګه بیرغ د افغانستان هویت په نړیوالو ورپېژنم. منډه اسانه کار نه ده ځکه چې یو نابینا او منډول ممکن هیوادوالو سره پوښتنه وي چې دا نابینا ته خو نابینا ته څنګه منډه وهې. دا هم ډېر اساسي پوښتنه هیوادوال فقط په عملي ډول باندې وښیم. هیوادوال به مینوال به دا رسۍ ویني چې تقریبا 1.5 متر اوږده ده. دا یو اړخ زما مربي نیسي یو اړخ زه نیسم. کله چې هم موږ سیالي کوو یا مسابقه کوو یا تمرین کوو خپل مربي سره د دې په وسیله باندې موږ منډه وو. ځانګړي ځایونه لرو موږ تمریناتو لپاره سیالیو لپاره. که ضرورت پیدا شي چې چپ خواته ځم راته وایي مربي، که ضرورت پیدا شي راسه خواته اشاره کړي چې راسه خواته ځه، چې د سپیډ ضرورت شي سپیډ ووهه. نو مربي را سره حتمي وي په سیالۍ کې او دا رسۍ به حتمي وي. نو زه د دې په وسیله باندې عملي منډه وهم. ډېر ښه. نوري صاحب تاسو به موږ ته وایئ چې ستاسو زندګي په اړه یو کتاب هم لیکل کیږي او یو فلم هم جوړ شوی، تاسو هم لنډ واورو. کرشما جانې رښتیا هم زما پر ژوند باندې یو فلم په اروپا کې په لندن کې جوړ شوی ده چې دا فلم اوس په لومړی قطار کې په لومړی ردیف کې قرار لري. په شیکاګو کې زما فلم په زرګونه فلمونه شاته کړل، زما فلم پکې لومړی مقام ترلاسه کړ. همدارنګه په بارسلونا کې په دې فلم کې ډېر څه دي. زما د ژوند ټول عجایب د نړۍ انسانان کولی شي دا زما فلم وهڅوي. نو تا د کتاب په اړه ویلې چې کتاب هم ما پر خپل ژوند باندې لیکلی. دې کتاب تاسو کتلی څنګه تاسو ته بل څوک لیکي ټول؟ ښه پوښتنه کرشما جانې. ګوره زه نابینا یم، زه کتاب نسم لیکلی خو لیکوال به د دې کتاب زه پخپله یم. دا کتاب ما داسې لیکلی ده چې ساوند ریکارډرونه دي که نه په خپل ټلیفون کې ما به کلیپ به مې جوړ کړ له پایل نه تر اوسه که نه چې ما څه پر ژوند کې کړي. هغه کلیپونه به ما لیکوالانو ته واستول، هغوی به د لیکنې او د کتاب په بڼې هغوی واړول. دا کتاب تقریبا تکمیل شوی ده چې څه کم 300 صفحې شاوخواته ده. دې کې خوږې ترخې مبارزې. دې کتاب کې هر څوک ځان کتلی شي، یو خورکی، یو مورکی، یو دهقان، یو نظامي. ځکه زما خو په افغانستان کې نظامي دنده وله. نو ما 3 کاله په جنوبي ولایتونو کې په قندهار په هلمند کې وظیفې دندې ترسره کړي دي. سمه ده. نو ډېر عجیب ما د وظیفې دي پکې، د سیالیو مې دي، د بریالیتوبو مې دي، د لاسوړنو مې دي پکې. نو دا دو شان زما پر ژوند باندې. بسیار خوب، سلامت باشید. مننه له تاسو نه. تاسو رښتیا قهرماني، تل همداسې اوسئ. مننه. تاسو نه هم مننه چې ما ته خپرونې په وخت راکړئ. کور مو اباد. مننه. اوس هم یو جمع لرو، بیا هم موږ سره اوسئ او یوازې هم پرې نږدې.